خبر داشت عزیزانو عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا د جمعې غسل ولې ضروري سو هغه وجه دا وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې صحابه کرام یو ورځ د جمعې د لمانځه په انتظار ناست وو نو هغه د ون کپړې یې کړې وې اغوستې وې چې هغه دوی خوله وکړله نو د خولې څې بیا بوی چې دی هغه ولاړې دی ون سي خوله سي ګرمي سي رش سي اشتباه سي خامخا به بیا د خولو بوی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی بیا یې وفرمیل چې تاسو لازمي غسل کوئ چې کله تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ او د جمعې لمانځه ته راتلل دا غسل کول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان دی ګورئ عبدالله ابن عباس فرمایي بیا الله وسعت راوستی بیا مال سو بیا روپۍ سو بیا ون د مابین ځه ولاړئ چې غسل وکړي ډېره ښه خبره ده کې ونه کړي پروا نه لري